بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګام د اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده پاکستان د برطانوي استعمار ناجایز اولاد 14مه برخه. ګرانو وطنوالو، کله چې انګریزانو او جنا د اسلام په نوم پاکستان جوړاوه، نو ډېر علما او پوهه کسان په دې پوه وو چې جنا د اسلام په نوم د مسلمانانو سره یوه ستره دوکه کوي. د هندوستان او د مسلمانانو د انګریزانو د تقسیم پروژه مخ پر وړاندې بوځي او جنابه چرته هم په پاکستان کې اسلامي قانون پلی نه کړي. یو لیکوال محمد صدیق په خپل کتاب کې لیکي چې موږ درې ملګرو د مولانا ابوالکلام آزاد او مولانا محمد حسین مدني سره جدا جدا ملاقاتونه وکړل او د پاکستان اړوند مترونه پوښتنه وکړه چې تاسو ولې د پاکستان د جوړېدو مخالف یې. نو د دواړو جواب یو و چې د مسلم لیگ واک او اختیار د چا په لاس کې دی، نو آیا هغوی د اسلام نه خبر دي؟ د هغوی د ژوند څه معمولي کړه وړه د اسلام سره سمون خوري؟ او دا ځینې علما لکه مولانا شبیر احمد عثماني کوم چې د پاکستان د جوړېدو مرسته کوي، نو بیا به د دوی نه څوک پوښتنه هم نه کوي او په پاکستان کې به چرته هم اسلامي نظام را نشي. یو بل صاحب بصیرت عالم مولانا عطاالله شاه بخاري په کال 1946 کې په دلی کې د شاهي مسجد په خوا کې په اردو پارک کې او بیا په مارچ 1949 کې په لاهور کې یوې غونډې ته په خپله بیانیه کې ویلي وو چې دا د کوم پاکستان د جوړېدو خبرې کېږي، نو دا به هغه پاکستان نه وي چې د کوم پاکستان خیال د 10 کروڑو مسلمانانو په ذهنونو کې دی او دا بیچارهګان پوه نه دي چې د دوی سره روان دي او د دوی سره کومه دوکه کېږي. د تحریک پاکستان د مشرانو په قول او فعل کې تضاد دی. د دوی موخه یعنی مقصد بل دی او د ولس د دوکه کولو لپاره هغوی ته بله خبره کوي. که زه چا په دې خبره قانع کړم چې د هندوستان په یو ښار، یوه قصبه او یا په یو کلي کې به شریعه اسلامیه پلی کېږي، نو زما دې په خانه کعبه قسم وي چې زه خپل هڅه پرېږدم او د پاکستان د جوړېدو مرسته به وکړم. خو دا یوه دوکه ده او چې کوم کس جنا په خپل وړوکي وجود اسلامي قانون نشي پلی کولی، د هغه کړه وړه، جامه، ناسته پاسته، خوراک څښاک، ذهن، عقیده، ژبه، کلتور، تهذیب، پاڅېدل، کېناستل، الغرض یو عمل هم د اسلام مطابق نه وي، نو هغه به په 10 کروڑو مسلمانانو څه اسلامي قانون پلی کړي. د پاکستان د اسلام په نوم جوړېدل یوه دوکه ده او زه د دې دوکې منلو ته بالکل تیار نه یم. د یو بل په ازادۍ مین مجاهد مولانا حبیب الرحمن لودیانوي په مارچ کال 1949 کې په دیوبند کې په خپله بیان کې ویلي وو چې زما کورنۍ 150 کاله د انګریزانو نه د هندوستان د ازادۍ لپاره مبارزه کړې ده، خو زما ضمیر دا نه مني چې ګنې پاکستان د مسلمانانو او د اسلام لپاره جوړېږي. حقیقت دا دی چې انګریزان د هندوستان نه ځي او هندوستان او مسلمانان په خپل منځ کې تقسیموي. د هندوستان او د مسلمانانو تقسیمېدل د انګریزانو پروژه ده. پاکستان به د انګریز استعمار د لاس نه د امریکې په غېږ کې پرېوځي او د پاکستان ټولې فیصلې به امریکا کې کېږي او داسې به په دې سیمه کې د روس د اشتراکي نظریې مخه هم د اسلام په نوم ونیسي. د دې نه پرته د پاکستان ضرورت به امریکې ته دومره وي چې تر څو پورې پاکستان د امریکې پروګرام په دې سیمه کې مخ په وړاندې بوځي. بیا وروسته د انسټیټیوټ اف اسلامیک بینکینګ اینڈ فاینانس چیرمن ډاکټر شاهد حسن صدیقي ویلي وو چې څنګه د تش په نوم د دهشتګردۍ په جنګ کې امریکې ته د پاکستان ضرورت نور پاتې نشي، نو امریکا به په پاکستان ټول کومکونه بند کړي. حالانکه د دهشتګردۍ جنګ د پاکستان لپاره د بربادۍ معامله ده. مولانا مفتی محمود هم یو ځل ویلي وو چې شکر دې موږ د پاکستان د جوړېدو په ګناه کې نه یو شامل. د پاکستان د جوړېدو نه مخکې جمهوریت علمای هند د انګریزانو نه د هندوستان د ازادۍ په حق کې وو، خو د پاکستان د جوړېدو په حق کې بالکل نه وو. هغوی به ویل چې د پاکستان جوړېدل سامراجي ضرورت دی. د برطانیې او د هغې د اتحادیانو دا خیال و چې په روس کې کمیونست انقلاب د مخکې نه راغلی دی او چین هم د کمیونست انقلاب په لاره ګامزن دی، نو د وخت په تېرېدو سره به په هندوستان کې هم انقلابي تحریکونه منځته راشي او داسې به د روس، چین او هندوستان یو قوي سامراج دښمن محاذ جوړ شي او په دې سیمه کې به د سامراجي طاقتونو لپاره د قدم د ایښودو ځای هم پاتې نشي. نو په دې وجه
برطانوي استعمار دا ضروري وګڼله چې په دې سیمه کې د پاکستان په نوم یو برخه د هندوستان نه جدا کړي چې هغلته به دوی خپلې فوجي اډې جوړې کړي او په دې سیمه کې به د روس او د چین د پرمختګ لاره ونیسي. خو بیا وروسته د پېښور په بډابیله کې امریکې له هوایي اډه ورکړی شوه چې د هغې نه به د امریکې جاسوسي تیارې U2 د پېښور نه پاڅېدلې او د روس جاسوسۍ به یې کولې چې بیا روس یوه تیاره راغورځولې وه او پایلټ فرانسیس ګیري پاورز یې ونیو. نو هغه وویل چې زه د پېښور د هوایي ډګر نه راپاڅېدلی وم او په هغه وخت کې شوروي اتحاد د پېښور نه سره کرښه توقع وه. د هندوستان وروستی وایسرای لارډ ماونټ بېټن په خپلو یاداښتونو کې په 9 د جولای کال 1939 کې لیکي چې په منځني ختیځ کې د تیلو اړوند زموږ د ګټو د حفاظت لپاره د سند، مغربي پنجاب او د بلوچستان اهمیت ډېر زیات مهم دی او د دې نه د دفاعي محاصرې په توګه د دې محاصرې په قله کې 15 خښتې ډېرې د اهمیت وړ دي چې هغه ترکیې، ایران، عراق، افغانستان او پاکستان دی. د ضرورت په وخت کې به موږ د کراچۍ بندرګاه د شوروي اتحاد پر ضد استعمالولی شو. دولت مشترکه برطانیه او امریکې له په منځني ختیځ کې د تیلو اړوند د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره پاکستان ډېر زیات مهم دی. نو که دې ټولو خبرو ته په جوړ نظر وکتلی شي نو په دې کې یوه خبره هم داسې په نظر نه راځي چې ګنې پاکستان د اسلام او د مسلمانانو د تحفظ او خوندي کولو لپاره جوړ شوی دی، بلکې انګریزانو د خپلو راتلونکو ګټو په خاطر پاکستان جوړ کړی دی چې بیا وروسته پاکستان د شوروي اتحاد پر ضد په افغانستان کې استعمال شو او د برطانوي استعمار ناجیز اولاد پاکستان د انګریزانو د پروژو په ځانګړي ډول د محکوم افغانستان د پښتنو او افغانستان اړوند پروژو له دوام ورکړو چې څنګه به انګریزانو د محکوم افغانستان په پښتنو او افغانستان بمبارۍ کولې او د انګریز عسکرو عملیات به هر وخت د پښتنو په سیمه کې کېدل، نو هغه کار د پاکستان په شتون کې اوس هم روان دی. خو کاڼي په کاڼو ماتېږي. د احمدشاه بابا په شان جلالي عزم غواړي، د خپل وطن او د خپل ولس ناموس او پت ساتل غواړي، تورې ته لاس کول غواړي، د خپل پلان کې وطن د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې لوی افغانستان جوړول غواړي. یوازې بوغارې 180 کال ووهل شوې، هېڅ نتیجه یې ونه کړه. خو د بده مرغه په محکوم افغانستان چې دا کوم تش په نوم د پښتنو مشران وایي چې موږ په پاکستان کې دننه د پاکستان د قانون د لاندې په عدم تشدد د پښتنو حق غواړو. نو د پاکستان قانون سره د پاکستان قانون دا دی چې بیرونی بین المللي سرحد دی. نو دا ټول تش په نوم د پښتنو مشران په اصلي معنو کې د لوی افغانستان دښمنان دي او د پاکستان جاسوسان دي. نو پکار ده چې د محکوم افغانستان پښتانه اول په دې قابخرڅه او وطن فروشه کسانو پسې راپاسي او دوی خپل ولس ته بربنډ کړي. د پاکستان د جوړېدو نه مخکې مولانا ابوالکلام آزاد په 30 د مارچ کال 1939 کې په دهلي دروازه لاهور بیرونی باغ کې د جمعیت علماء هند او مجلس احرار مشترکه یوې غونډې ته بیانیه ورکوله چې په هندوستان کې د مسلمانانو شمېر 10 کروڑ دی. خو که دا 10 لکه هم وي او د هغې په زړه کې دا خیال وي چې موږ د مرګ لپاره نه بلکې د ژوند لپاره په هندوستان کې اوسو، نو دوی هیڅوک هم له میز نه وړلی نشي. په هندوستان کې د 10 کروڑ مسلمانانو دومره شمېر ته اقلیت ویل او د هغوی د ځان له وطن غوښتنه کول نه یوازې ډغنتوب دی بلکې د هغوی راتلونکي تباه کول دي. مسلمانان په هندوستان کې اقلیت نه بلکې دویم اکثریت دی. مولانا ابوالکلام آزاد د پاکستان د تحریک سخت مخالفت کوو. هغه ویل چې د هندوستان پرمختګ د هندوانو او د مسلمانانو په اتحاد او یووالي کې دی. په یو وخت کې مولانا ابوالکلام آزاد ویلي وو چې که د اسمان نه فرښتې هم راشي او دا اعلان وکړي چې موږ ته به د برطانوي استعمار نه ازادي ملو شي خو د مسلمانانو او هندوانو په منځ کې به اتحاد او یووالي نه وي، نو زه به جواب ورکړم چې موږ ته داسې ازادي د منلو غوړ نه ده. د پاکستان د جوړېدو اړوند چې مولانا ابوالکلام آزاد کومې پیشنګویي یعنې وړاندونې کړې وې نو هغه داسې وې. اولنۍ وړاندونه که ستاسو دا خیال وي چې د پاکستان د جوړېدو نه پس به د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ ستونزې حل شي نو داسې به بالکل نه شي چې بیا حالاتو ثابته کړل چې هم هغه شان وشول. دویمه وړاندونه مسلمانان به په برخو کې وویشل شي او د دوی طاقت به ډېر کمزوری شي. دریمه وړاندونه د مسلم لیگ مشران د پاکستان په تحریک کې اسلام د خپل طاقت د لاسته راوړلو لپاره استعمالوي. د پاکستان د جوړېدو نه پس به د طاقت د لاسته راوړلو لپاره مختلف مذهبي فرقې د خپل مقصد لپاره د اسلام د تشریح مختلف دلیلونه وړاندې کول پیل کړي
او د اسلام اړوند به خپل نظر په نورو فرقو باندې په زور پلی کول پیل کړي. څلورمه وړاندونه چې کوم مهاجر د هندوستان نه پاکستان ته لاړ شي نو د هغوی سره به په پاکستان کې ښه برخود ونه کړی شي او تر د اخره پورې به دوی د مهاجرو په نوم یادېږي او بیا هم هغه شانتې وشول چې تر د اوسه پورې د هندوستان نه راتښتېدلي مهاجر د مهاجرو په نوم باندې یادېږي. پنځمه وړاندونه اقلیتونه به په پاکستان کې محفوظ او خوندي نه وي چې بیا وروسته هم هغه شان وشول چې په پاکستان کې د هندوانو شمېر د 21 سلنه نه 2 سلنې ته راکوز شو. څه په زور مسلمانان شول او څه د پاکستان نه بهر دنیا په ځانګړې توګه هندوستان ته وتښتېدل. د هندوانو منځورونه د عیسایانو چرچونه وسوځول شول. شیعهګان او قادیانان د سنیانو د ظلم او د جبر لاندې راغلل. شپږمه وړاندونه د جناح او د لیاقت علي خان د مرګ نه پس به پاکستان کې داسې کمزوري سیاستدانان منځته راشي چې یوه سیاسي خلا به پیدا شي چې د هغه خلا د ډکولو لپاره به پاکستان د فوجي دیکتاتورۍ د لاندې راشي چې بیا هم هغه شان وشول. اوومه وړاندونه پاکستان به د غربي هیوادونو په لاس کې لوبېدل پیل کړي او دا غربي هیوادونه به پاکستان د خپلو موخو لپاره استعمالوي او د امریکې د خوشحالولو لپاره به پاکستان هر ډول پروژې مخ په وړاندې بوتل پیل کړي او هم هغه کار وشو. پاکستان ډېر زر د بغداد پیکټ سنټو او سیټو تړونونه لاسلیک کړل چې د هغې سره د پاکستان د سره څه تعلق لرو خو د دې تړونونو په وجه د شوروي اتحاد د پرمختګ مخه نیول وو. اتمه وړاندونه د جنگ خطر به پیدا شي ځکه چې د ګاونډي هیوادونو سره به د پاکستان اړیکې ډېر زیاتې خرابې شي. مولانا ابوالکلام آزاد بالکل صحیح خبره کړې وه. د هندوستان سره 4 جنګونه وشل او د 5م جنګ خبره هم روانې کېږي. افغانستان او پاکستان هم د یو بل سره د جنگ په حالت کې دي. نهمه وړاندونه د پاکستان د جوړېدو نه وروسته چې د چا سره د پیسې درک نه لګېدو هغوی له په غلطو طریقو پیسې لاسته راشي نو پاکستان به د یو څو خاندانونو په لاس کې یرغمال شي چې بیا وروسته دوی خاندانونو د پاکستان اقتصاد، جاگیر، خارجه او کورنۍ پالیسۍ او سیاست په لاس کې اغشتی وو او د پاکستان دولت یې په دواړو لاسو لوټلو. لسمه وړاندونه پاکستان خو به د اسلام په نوم جوړ شي خو بیا به د اسلام اصلي او اخلاقي پیغام سره یو داسې سلوک وشي چې بیا به اسلام صرف مذهبي انتها پسند د خپلو موخو لپاره د دهشتګردۍ په توګه استعمالول شروع کړي نو په پاکستان کې به مسلمانان وي خو اسلام به نه وي. 11مه وړاندونه چې کوم یو هیواد د نفرت په بنیاد منځته راشي نو هغه د ډېر وخت پورې شتون نشي لرلی. لکه اول مسلمانانو د هندوانو نه کرکه کوله نو هندوستان وران شو او پاکستان جوړ شو. بیا پنجابیانو د مسلمان بنګالیانو نه کرکه کوله نو پاکستان وران شو او بنگلاديش جوړ شو. اوس پنجابیان د پښتنو او د بلوچانو نه کرکه کوي نو ان شاء الله چې لوی افغانستان او آزاد هیواد بلوچستان به جوړیږي. 12مه وړاندونه مشرقي پاکستان او مغربي پاکستان د یو بل سره یو ځای نشي پاتې کېدی. دا به د یو بل نه جدا کېږي چې بیا په کال 1901 کې د پاکستان 92,000 فوجیانو په ډاکا کې خپل پتلونونه پرېښودي وو او د مشرقي پاکستان نه بنګلاديش جوړ شو. نو که موږ د مولانا ابوالکلام آزاد دې وړاندونو ته په ژور نظر وګورو نو داسې ښکاري چې د پاکستان چارواکو قسم کړی دی چې د مولانا ابوالکلام آزاد په وړاندونو به عمل کوو. هندوستان او پاکستان دواړه هیوادونه په یو وخت په 15 اګست کال 1939 کې منځته راغلي وو خو چې هندوستان هغه خلکو ته په حواله شو لکه د کانګرس ګوند ته چې هغوی په کلونو د ازادۍ لپاره مبارزه کړې وه، جیلونه تیر کړي وو، ډېرې قربانۍ ورکړې وې. هغوی د ازادۍ په اهمیت پوهېدل نو ځکه هغوی خپل وطن له زر تر زره آیین هم ورکړو چې جمهوریت ته لاره جوړه کړه او جاګیرداري نظام یې هم له منځ نه یوړو. خو بل اړخ ته پاکستان د یو سیاسي جدوجهد په پایله کې منځته نه و راغلی بلکې پاکستان خو انګریزانو د خپلو موخو لپاره جناره په رکیبه کې ورکړی وو. ځکه خو چې کله د پاکستان د جوړېدو نه پس دوی د دهلي نه کراچۍ ته راتلل اسکندر میرزا په خپل کتاب کې لیکي ما جنرال ته وویل چې د مسلم لیگ کسانو هم د پاکستان په جوړېدو کې برخه اخیستې وه نو پکار ده چې د هغوی خیال وساتل شي. نو جنرال راته ډېر سخت جواب راکړو چې بکواس مه کوه، پاکستان ما او زما سکتر جوړ کړی دی. او پایله دا شوه چې په هندوستان کې جمهوریت ډېر ښه پرمختګ وکړو او په پاکستان کې امنیت ډېر په مخکې لاړو. چې کله په پاکستان کې په اول ځل ازادې ټولټاکنې په 9 دسمبر کال 1901 کې کېدلې نو په هندوستان کې 4 ځله ټولټاکنې شوې وې. د پاکستان د جوړېدو نه وروسته په صوبه سرحد کې د خدای خدمتګارو حکومت و
او ډاکټر خان صاحب د صوبې وزیر اعلی و. نو جناب د صوبه سرحد انګریز گورنر جارج کنینګم ته وویل چې د صوبه سرحد حکومت مات کړه. نو جارج کنینګم ورته وویل چې دا یو غیر جمهوریت کار دی، دا کار زه نشم کولی. نو جناب ورته وویل چې زه د پاکستان گورنر جنرال یم او زه درته امر کوم چې دا کار وکړه. نو کله چې کنینګم د صوبه سرحد د حکومت د ماتولو فرمان جاری کولو، نو د پاسه په ښه په واضح الفاظو کې ولیکل چې دا کار ما د پاکستان د گورنر جنرال جناب امر وکړو. نو په پاکستان کې اول غیر جمهوریت کار جناب خپله کړی و. د دې موضوع اړوند زما د بلې ویډیو انتظار وباسئ. ګرانو وطنوالو، اوس په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالې او ګلې ګلزار وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر.